کالم ته بس رو کالم یو څو دانې پاتې دي. The combination of function is called formula. کله چې مطلب موږ تاسو فنکشن سره یو ځای کړي څه کېږي فارمولا ویل کېږي. صحیح ده. یو فنکشن کې دوه دانې فنکشن پاتې وي د رو په نوم یوه د روز په نوم باندې وه. صحیح ده. کالم و او بل څه و columns bal now hour day month minute year دا پاتې رو دې ته ویل کېږي مثلا تاسو ته ویلي کې مساوي رو کا اوس خلاص کړو همدغه رو شمېرل شوي څومره رو کې. صحیح ده. یا تاسو مثلا څو روګانې انتخاب کړئ مثلا آر او ډبلیو ایس مثلا دا روګانې مې انتخاب کړئ تر دې ځای پورې کاز باندې څو روګانې مې انتخاب دي یا دا کالم معلومه دا څوم کالم د مساوي سی او ال یو ان ان کالم کا اوس خلاص کړو څو کالم څوم کالم ده و مساوي سی او ال ان ان اس کالم ځین څو کالم مې انتخاب کړي کالمونه مې انتخاب کړي کاز باندې څو کالم دي صحیح ده. رو د هغه د مثلا دا ناو ده غواړي چې ټایم مساوي ان او ډبلیو کا اوس خلاص کړو باندې اوسنی وخت تاریخ په دواړو کې تلل. صحیح ده. یا که چېرته غواړئ چې مثلا دې تاریخ نه یوازې ورځ راواخلئ مساوي ډې که اوس خلاص یوازې چریک راواخلئ ورځ که یوازې میاشت غواړئ مساوي منت که اوس خلاص دا انتخاب کوئ که اوس منت کوئ که یوازې میاشت راوخلئ درېیمه میاشت. صحیح ده. یا کال راخلئ مساوي ایر که اوس خلاص کال ورته انتخاب کوئ وګورئ یوازې به کال درته راواخلئ. که دې مثلا ټایم انزیکټ کړی وي ساعت راخلئ مساوي اور که اوس خلاص دا انتخاب کوئ که اوس منت ده ټلفون ساته منټونه راخلئ منټ که اوس خلاص ده دا انتخاب کوئ چې شو اوس فارمولا چې ده لومړۍ فارمولا زموږ سره ډایلي ورک فارمولا ده. ډایلي ورک فارمولا داسې یو فارمولا ده چې مطلب د هغې په مرسته موږ کولی شو روزمره د یو چا کار معلوم کړو. خپل مثال ډایلي ورک د تا سره یو کارکوونکی کار کوي ته غواړې چې په یو څه مطلب تنخواه او دا شیان معلوم کړي. اول ځل کومه امپلای آی ډي دا د امپلای شمیره ده یا د کارکوونکو شمیره ده. امپلای انډرسکور نیم دا د کارکوونکي نوم ده. صحیح ده. بل پر مثال درته لیکم چې جاب کومه وظیفه یې ده منت ام انډرسکور سیلري د میاشتې څومره تنخواه ده. صحیح ده. پر انډرسکور د یوې ورځې څومره تنخواه کېږي پر انډرسکور ایر یو کال یې څومره تنخواه کېږي. صحیح ده. کمیشن اضافي کاري څومره پیسې ورکوي ده ټوټل یې څومره روپۍ کېږي او ارزن غیر حاضري ته ویل کېږي. که چېرته غیر حاضري پیسې ترې بس نو څو روپۍ کېږي نیټ انډرسکور ټوټل دا هغه پیسې دي چې غیر حاضري نه وروسته ورکول کېږي. پیډ څو روپۍ مو ورته رسولی دي بیلانس څو روپۍ زموږ سره پاتې دي دا به ټول انتخاب کوي تر دې ځای پورې به راشي مثلا دا به سنټر ته کوي دې ځای نه به یو باډر هم ورکوي داسې آل باډر. صحیح ده. دې بره خانه ده نه ده دا رو د هیډینګ رو دې ته به یو رنګ ورکړو خپله خوښه وه چې کوم رنګ ورکوي یوازې دلته فارمولا ښکلې وي. دا بره فیلډونه چې دي دا به تاسې پورې تړلي دي. مثلا دا کمپنۍ هر هغه خپل بیل وي چې دا داسې یو کمپنۍ تاسې یو هغه جوړوئ چې مثلا هلته یوازې امپلای نیم او فادر نیم وساتئ چې دا مطلب چا پورې تړلي دي کمپنۍ یا په هغه اداره پورې تړلي دي تاسې پورې دا نه دي تړلي چې تاسې به یې خپله مینه کړئ. صحیح ده. دا مطلب چا پورې دي کمپنۍ پورې دي. باید داسې کمپنۍ اوس پر مثال یوازې دغه هغه ورسره ساتي مثلا سیلري ورسره ساتي کمیشن ورسره ساتي بس. ځینې بیا داسې کمپنۍ چې نوم د پلار نوم ادرس د هر شی ورسره ساتي. صحیح ده. ځکه دا موږ خپله ځان نه لیکو اوس خو ما داسې مثال درکړلو. صحیح ده. راځم دلته پر مثال زه اول نمبر لیکمه کنټرول به ونیسئ بیا به دا لاندې کاش کې دا وګورم وجه تاسې امپلای نیم د کارکوونکي نوم مثلا چی ده فرض کړو عمر د ما سره کارکوونکی ده جاب څه شته کېږي وظیفه انجلي وظیفه چی ده ټیچر ده تنخواه مثلا د میاشتې څومره ده 4000 د ورځې به یې څو تنخواه کېږي داسې معلوموو څنګه به یې معلوموو خپل دا ټول په خپل ذهن جوړېږي مساوي منت سیلري یا د میاشتې تنخواه تقسیم کړو څو باندې 10 باندې دا به کومه تنخواه شي د ورځې
دا اشاره اوس ډېر ورسره راځي وینئ 3 سودا که اشاره له منځه وړي یو فنکشن موږ ویلې څه شي په نوم باندې وه راوند په نوم په نوم ګوره مساوي آر او یو ان ډي راوند کوس کلاس دا تنخواه تقسیم که په څو باندې په 10 باندې کاما څو خانه اشاره دې سره راسي 2 دا وګوره پر ایئر څه مطلب د یو کال یې څومره ده مساوي د میاشت تنخواه ضرب په څو کې 12 دی د یو کال 12 میاشتې نه ده کمیشن مثلا څو کمیشن ورکوي 300 ټوټل به 100 روپۍ کېږي مساوي سیلري یا د میاشت تنخواه جمع څه شی کمیشن یا د اضافه کاري انټر کې 100 روپۍ ورکړم 4300 کله مثلا سیاسي وکتل په زیری کې پر مثال دی 3 ورځې غیر حاضر ده 100 ورځې غیر حاضر ده 3 ورځې وزن د غیر حاضر پیسې څه ډول جمع کوو مساوي دا ټول په خپل ذهن کې ولیږي د یوې ورځې سره 3 میاشتې په درو کې دي ضرور 300 ټوټل دي که نه دي د دې ځینې به منفي کړو چا به ځینې منفي کړو دا د یوې ورځې تنخواه ضرب یې څه شی 3 یعنې د غیر حاضري کې مې دا په څو ورځې غیر حاضري کړې دا د ورځې تنخواه کې ضرب دی هغه مې بیا ټول یې دې نه څنګه کړی دی منفي کړی دی دا ټول په خپل ذهن جوړېږي خپله فکر ورته کوي موجود نه دی ګوره مساوي ځان ځای دوی څومره پیسې راسره کېږي ټوټله د دې نه منفي کړه چا ځینې منفي کړه هغه د یوې ورځې تنخواه در واخله ضرب یې د چا سره هغه سره غیر حاضري سره صحیح ده ګوره د ورځې تنخواه ضرب غیر حاضري د غیر حاضري پیسې معلومې شي که نه شي معلومې د چا ځینې منفي کړه H9 د دغې خانې ادرس ده د ټوټل ځینې منفي کړه انټر وکړئ پیډ مثلا څو روپۍ موږ ته ورکړي مثلا 1000 روپۍ مخکې ورته رسولې وې بیلانس به اوس څه ډول معلوموم مساوي نیټ ټوټل ماینس څه شی پیډ یا رسید که غواړئ دا فارمولې اوس لاندې اپلای کړئ دې باندې فارموله اپلای د ټول به انتخاب کړئ بیا به کنټرول ډي ووهئ په دې باندې فارموله اپلای شوې ټول انتخابوم کنټرول ډي ټوټل باندې فارموله ده لاندې ټول انتخاب کړئ کنټرول ډي دې نیټ ټوټل باندې فارموله ده ټول انتخاب کړئ کنټرول ډي بیلانس باندې فارموله ده کنټرول ډي مساوي ګورئ مثلا احمد وظیفه یې څه ده انجینر څومره تنخواه ده موږ سره مثلا 3000 ورځې څو روپۍ شوې زره مثلا څو روپۍ کمیشن ورکړلو 200 ټولې څو روپۍ شوې 3200 مثلا 3 ورځې غیر حاضري کړې وه دوی ته به 100 روپۍ ورکوو 2900 ځکه وګورئ فکر وکړئ 100 روپۍ د ورځې که نه دی 100 چې په درو کې ضرب کې څو به شي 300 چې 3200 ځینې منفي کې څو روپۍ کېږي 2900 نه کېږي صحیح ده په دې کې مثلا مخکې ورته رسولي دي 500 ورکوي بس په څو روپۍ ورکوو 2000 همداسې بس تر اخره صحیح ده دا به خپله فکر ورته کوي جوړوي به داسې نه ده لکه فنکشن ستار یې ولیکئ صحیح ده بل مثلا ډایلي ریپورټ ده ته پر مثال یو دکاندار کار کوي د ورځې سودا خرڅوي مثلا په اخر کې معلومات د ورځې په اخر کې څومره سودا مې کړې ده څومره راته رسېدلې ده څومره مې قرضه کړې ده لکه پر مثال دلته لیکمه چې سیریل نمبر صحیح ده سیل انډرسکور ډیټ په دې تاریخ باندې کولی شي ولیکئ آیټم څه شی مې خرڅ کړي دي ټایپ یې څه شی ده او د دې شي قیمت څومره ده کوانټیټي مقدار څو دانې مې خرڅ کړي دي ټوټل یې څومره روپۍ کېږي پیډ بیلانس بیا همداسې ټول انتخاب کړه راشه لاندې دلته یو باډر ورکړه دې ځای نه یې سنټر ته کړه بیا دا انتخاب کړه دا ځکه درته ورکوم چې تاسو ورسره عادت شئ حتما باید دې ته یو فارمټ ورکړئ صحیح ده ګوره په دې مثلا اول نمبر په دې تاریخ باندې موږ شی خرڅ کړل پر مثال کمپیوټر مو خرڅ کړل کوم ډول کمپیوټر مو خرڅ کړلو لپټاپ صحیح ده پرایس څو روپۍ مې دانه خرڅ کړلو 3000 څو دانې مو خرڅ کړل 10 دانې اوس ټوټل روپۍ معلوموم څه ډول معلوموم مساوي پرایس ضرب کوانټیټي اپري صحیح ده ځکه مقدار ورته ضرب وکړو قیمت کې دا ټولې روپۍ شوې دا وګوره تر دې ځای پورې کنټرول دی هماغسې معلومومه مثلا په دې کې ماته څو روپۍ راکړې 40000 مساوي ټوټل منفي شی ډېر ده د ټوټل نه به هغه رسید پیسې منفي کړم
لاندې انتخاب کړي بیا ورته وایي کنټرول ډي دا وګوره او دې ځای کې راشه دلته ودرېږه الټ مساوي وهسې دا ټول جمع شي بیا دا هم الټ مساوي انټر دا الټ مساوي انټر دې ته یو بارډر ورکړه اوس وګورئ مثلا په دې دوم نمبر په دې تاریخ باندې ما بیا مثلا ماوس خرڅ کړو کوم ډول ماوس مثلا بل کمپنۍ ماوس مې خرڅ کړو دانه په 400 څو دانې مې خرڅ کړو 40 دانې 16000 پیسې بیا دې کې موږ ته مثلا څو روپۍ رسید کړلې 3000 11,000 روپۍ پاتې بیا اعلان دې ګوره خپل درته ښیي چې نن دې دومره سودا کړې ده 3,000 روپۍ درته رسېدلې دي او دومره دې قرضه تللې ده صحیح ده خپل دې ترجمه کېږي بیا مثلا ته راځه خپل ډایل یې هغه لیکه دریم نمبر مثلا په دې تاریخ باندې شی مو خرڅ کړ فرض مثال کیبورډ کوم کیبورډ مو خرڅ کړ مثلا بل کمپنۍ 100 روپۍ دانه وه 400 روپۍ دانه وه مثلا څو دانې مو خرڅ کړ 1,000 ثانیې 100 روپۍ ټولې شوې 2,50,000 2,50,000 روپۍ شولې 100 روپۍ موږ ته رسید کړلې مثلا 50,000 2,000 پاتې شوې لاندې ګوره دې ته موږ جمع شولې 3,58,000 د ټوله سودا کړې ده 93,000 روپۍ تا ته رسېدلې دي او 2,15,000 روپۍ څنګه تللې ده قرضه تللې ده صحیح ده دې نه وروسته موږ راځو زکات چې هغه معلوموي فرض مثال زه درته زکات معلوموم راځم سیریل انډرسکور نمبر په دې تاریخ باندې صحیح ده موږ سره څومره اماونټ ده او زکات څومره کېږي دا ټول انتخابونه دي ځان تر دې ځای پورې زکات چې دا په سرویس کې کوم څو روپۍ دي 2 روپۍ مثلا په دې تاریخ باندې اول نمبر په دې تاریخ ما سره څو روپۍ ټولې مثلا 2 روپۍ در سره دینه زکات به مساوي دا څومره اماونټ چې تقسیم کړو څو باندې سرویس کې باندې زکات څومره شول صحیح نه یا بل طریقه پیسې مثلا څومره تر سره هر څه کومه پیسې هغه شان پیسې بل قسم ته معلومه دومره پیسې در سره دینه زکات به مساوي دا پیسې درواخله ضرب کپسول کې 2.5 کې تقسیم کپسول باندې سلوان بیا هغه سلوشته متر موجود صحیح نه پیسې به ضرب کې 2.5 کې تقسیم به کپسول باندې سلوان انټر کې دا وګورم بیا ما شانه څنګه دومره ټول مطلب تاسو څومره دومره زکات راځي مشکل خو نه سره ها بل در سره انوایس تا انوایس وایي کېږي بیل ته څه ډول کېږي بیل تاسو مثلا بیل جوړوئ لکه زه دلته لیکمه سیریل انډرسکور نمبر دا داسې کېږي دا هر یو مشتری ته ځان ته ورکول کېږي لکه کسټمر انډرسکور نمبر دا د کسټمر نمبر شو یعنې مشتری نمبر شو صحیح ده کسټمر انډرسکور نیم دا یې نوم شولو دا یې مثلا ادرس ده دا یې فون نمبر دی دا تر دې ځایه پورې چا پورې وتړل شول مشتری پورې لاندې سیریل نمبر صحیح ده سیریل نمبر نه وروسته لیکمه چې سیل انډرسکور ډی په دې تاریخ مې شاید خرڅ کړلو ډیټایل څه مطلب تفصیل پرایس یې څومره ده کوانټي څومره دي هماغه خبره ده ګوره ټوټل یې څومره دی په دې کې یو بل شی ده ډسکاونټ ده چې داسې تخفیف ورته کوي مثلا 100 روپۍ درکړي ده مثبت کسي نیټ انډرسکور ټوټل څومره روپۍ دي او د نیټ ټوټل نه وروسته 100 روپۍ موږ ته ورسولې او 100 روپۍ بیلانس پاتې شو دې ځای کې راشي دا سنټر ته کوي ټول بارډر ورکړي داسې نه بیا دا ټول انتخابومه کولی شئ دې ځای باندې ودرېږئ فارمیټ پرنټر تر واخلئ دې ځای باندې سکاش کړئ صحیح ده اوس مثلا ما ته یو نفر راغلو اول نمبر نوم یې عمر ده ادرس مثلا خان ده او فون نمبر یې دا ټلیفون نمبر شو دا سنټر ته کې ټول لیکښوي بیا مثلا اول نمبر شاید ما نه واخیستلو په دې تاریخ باندې مثلا ډیټایل څه شی رانه واخیستل مثلا کمپیوټر لیپټاپ ډیش 110 دا کمپیوټر رانه واخیستلو څو
سور په مې دانه ورکړو 40,000 روپۍ صحیح ده څو دانې مې خرڅ کړ فرض مثال 15 دانې ټوټل به سور په کې مساوي پرایس ضرب څه شی کوانټیټي دا ټوټل روپۍ شوی دا فارمولا به لاندې اپلای کړي کنټرول ډسکاونټ مثلا ورته مې سپیشلو کې سور په درته پرېږدم 3 په سپیشلو کې درته پرېږدم صحیح ده نیټ ټوټل به اوس دې سور په کېږي دې کومه مساوي یو تاسو په سلیز دا کې ګورئ زه ورته لیکم چې مثلا 10,000 د دې نه څو 10% یو باسم څه ډول به ځینې باسم دا یو عمومي طریقه ده مساوي هغه عدد به درخلی ضربول به فیصدي کې او تقسیمول به څو باندې څلورم دا عمومي د فیصدي طریقه ده دا معنی چې 10,000 وجنې چې 10% وباسي څو پې راځي 3,000 روپۍ راځي هدف باندې پوه شوئ دا طریقه ده عمومي که چېرته مثلا زه دلته راشم منې ټوټل ته فرض مثال دې ځای کې ورته لیکم چې مساوي صحیح ده دا ټوټل پیسې ضرب که د چا سره د فیصدي سره او تقسیم یې کړ څو باندې سل باندې دا خو یوازې فیصدي ترېنه ووتلی دغه نو څو روپۍ شوې 12,000 خو دا خو باید دې شلو د 2 لکو نه څنګه شي منفي شي که څنګه یعنې داسې ګوره مساوي دا ټوټل نه دی دغه نه منفي که چا ترېنه منفي که همدغه ټوټل پیسې دې واخله ضرب یې کړې فیصدي سره او تقسیم یې کړ څو باندې سل باندې انټرنټ ته دا وګوره زه به درته سور پې ورکوم 1,00,000 سور پې ورکوم 4,000 ځکه 2 لکه یې وې په 2 لکو کې مې چې 3% تخفیف ورته وکړو 6,000 شوې 6,000 یې دغو نه منفي شوې سور پې شوې 1,04,000 بیا یې ځل ګوره مساوي ټوټل څومره پیسې دي دې نه منفي که چت نه منفي که همدغه ټوټل پیسې در واخله ضرب یې کړې فیصدي سره او تقسیم یې کړه په څو باندې سل باندې وینئ ګوره تر دې ځایه پورې فیصدي ووتلی دې ځای تر دې ځایه پورې چا وتله فیصدي وینئ ټوټل ضرب فیصدي تقسیم سل همداسې طریقه وه که نه وه ټوټل دا 2 دا ټوټل خانه ده ضرب یې کړې فیصدي سره کومې فیصدي سره جي 2 دا د فیصدي خانه ده تقسیم یې کړه په څو باندې سل او داسې ټول هېڅکله فیصدي راووتله مثلا 6,000 شوه دا بیا منفي که یې 2 نه دي دغه ټوټل مې منفي که خلاصه پوه شو کیسه باندې پیډ مثلا په دې کې موږ ته څو روپۍ ورسولې مثلا 90,000 روپۍ موږ ته ورسولې څو روپۍ بلاسې پاتې شي مساوي نیټ ټوټل ماینس څه شی پیډ انټر یې کړئ دا هم لاندې اپلای کړئ کنټرول دی دلته به راشئ دې ځای کې ودرېږئ الټ مساوي بیا انټر شي دا سره جمع شي بیا دې ته راځم الټ مساوي انټر دې ته راځم الټ مساوي انټر دې ته راځم الټ مساوي انټر نه دی 2 لکه روپۍ ټوله سودا کړې ده په دې کې د تخفیف نه وروسته څو روپۍ شوې دي 1,04,000 دې کې 90,000 راکړې دي 1,04,000 روپۍ څنګه شولې پاتې شوې مثلا په دې تاریخ باندې بیا هم دا کارنټلې رانه واخیستل دا مثلا دانه په 100 روپۍ باندې ورکړو 10,000 او څو دانې مې ورکړو 9 دانې 2,00,000 روپۍ شوې څو تخفیف مې ورته څلور کې 2 روپۍ 4 روپۍ 9 روپۍ شوې دې کې مثلا موږ ته 100 روپۍ راکړو 15,000 دا ګور لاندې خپلې جمع کېږي چاته مشکل نشته بس کې څه وایي خیر نن اوله ورځ ده کوم تاسو ته صحیح ده سبب یې به زیات وي کوم خبر نه ده اللي پوښوي